قبر باندې بوټي نالول څنګه دي او ګلونه وغیرہ دې باب کې دا حدیثونه موږ مخکې ویلو او شیخ نور الحسن صاحب دا مسله په دې ادیره کې بیان کړې و ملګرو ته هغه شان ده صحیح بخاری کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم په یو دوه قبرونو باندې تیرېدو په هغې کې عذاب نو ملګرو ته چې په دې قبر کې عذاب دی او دا په غټه ګناه باندې نه دی ګرفتار یو ګناه یې دا ده چې متعهد د څاڅکو نه ځان نه ساتي او بله ګناه یې دا ده چې دا چغلخواره دي حافظ ابن حجر وایي ظاهر دا ده چې نبي اسلام د هغې متعلقه کلیوالو نه تپوس وکړو و دا کسان مسلمانانو بیا یې دوه شنې لښتې راوړې او په قبر نالې کړې وې څو برجې دا وچې شوي نه دوی نه به عذاب به تخفیف باندې دغه روایت شته یو بل روایت هم یو صحابي وصیت کړی مشکات کې نقل دغه روایت او دا کوم روایت چې ما دا صحیح بخاري کې دی خو دې نه به دې بوټو باندې استدلال کول دا قوي استدلال نه دی وجه دا چې دا نبي سم معجزه وه چې هغه په قبر کې به عذاب باندې پوهېدو دا معجزه و د معجزې استدلال کول غلطي دویمه دا چې دا بوټه کله نال کړو صحابو ټولو تپوس وکړو یا رسوله دا کار دی ولې وکړه نو دې نه معلومیږي چې عام مقبرو باندې به چا دا بوټي او دا ګلنګس نه نالول ځکه ټولو صحابو تپوس وکړو دا کار دی ولې وکړو نبي اسلام کېدی شي دا بوټه څو پورې شیني نو دې مړي ته به عذاب نه میلاویږي شیخ عثیمین سے وای چې دا بوټي بوټي نالول دا د دې خبرې گواهی ده چې زما په دې مړي باندې عذاب دی نو سړی به خپله په مړي باندې گواهی نه کوي او بل دا عذاب چې سړی معلوموي دا په وحي باندې معلومیږي او پیغمبر وفات شوی خو چاته وحي نه کوي چې په دې قبر باندې عذاب دی بل د عام سلفو طریقه دا چې بوټو باندې دا بوټي بوټي په دې قبرونو نه نالول دا د عام سلفو طریقه داسې وه چې په دې قبرونو باندې بوټي نالول سلفونو دا نقل دی د خپل عمل سوری کافي دی د بوټي د ضرورت نشته دې وجې نه په دې قبرونو باندې دا وړوکی شان بوټه نالول دا هم غلط دي او عام قبرونو د پاسه شینکي نالول په دې نیت باندې دا خاص نیت خلک کوي په دې نیت باندې نالول دا بدعت د ظاهر داسې ده دې نه ځان ساتل پکار دي